سیګار وایي مخکینی ولسمشر محمد اشرف غني ته یې هم ځینې پوښتنې استولې خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. په سلامونو مو هرکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د سیګار مشر جان سوپوکو په دې ریپورټ کې چې لنډه بڼه یې ده وایي د افغان حکومت تر سقوط وروسته ګڼو رسنیو داسې ریپورټونه خپاره کړل چې ګنې مخکینی ولسمشر محمد اشرف غني او جګپورو سلاکارانو یې له افغانستان نه میلیونونه نغد ډالر د ازبکستان تر مرز ته وړي دي. دغه اداره وایي ولسمشر غني او ملګري کابل ته د طالبانو راتګ سره د مخکینیو ادعاو برعکس میلیونونه ډالر نه دي وړي. دغه ریپورټ پر بنسټ د پیسو ډیره برخه یې له دولتي بودیجې او ولسمشرۍ ماڼۍ دننه چارو ته ځانګړې شوې وه. اشرف غني وایي موږ د افغانستان د ورانولو طرحې ته غاړه نږدو. تېره ورځ په دوبۍ کې په مراسمو کې څرګنده کړې چې موږ د افغانستان د ورانولو طرحې ته غاړه نږدو. ولسمشر غني نن پنجشنبه د اګست پر 22مه د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ د ملي ورځې د لمانځلو جوړو شویو مراسمو پر مهال ویلي وو چې د هېواد بیرغ د وګړیو ترمنځ د ویاړ او یووالي نښه ده او امنیتي ځواکونه هره ورځ د دې ویاړ د ساتلو او لوړولو لپاره قرباني ورکوي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زموږ د دې ساعت چمتو شوي خبرونه د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې د الله په امان.